نړیوال بانک د افغانستان اقتصاد د نسبي ثبات په لور روان بللی. نړیوال بانک په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا او پاکستان سیمه ییز اقتصادي وضعیت کې د ښه والي نښې ښکاره شوي دي او تمه ده چې د 2025 کال اقتصادي وده 2.8% ته ورسیږي. د راپور له مخې د سیمې په هغو هیوادونو کې چې د تیلو واردونکي دي لکه افغانستان د خصوصي سکتور د فعالیتونو د کرنې بیا راژوندي کېدو او د داخلي پانګونې له امله د اقتصادي وضعیت د نسبي ښه والي تمه کیږي. د راپور له مخې د ښځو د کار ونډې زیاتوالی کولی شي د هیوادونو د عادي وګړو عاید له 20 څخه تر 10 سلنې پورې لوړ کړي او دا ګټه د افغانستان او ورته اقتصادونو لپاره هم اغیزمنه بلل شوې ده. نړیوال بانک زیاته کړې چې د سیمه ییزو اصلاحاتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د خصوصي سکتور پراختیا، د ښځو اقتصادي ګډون او د کرنې ملاتړ بنسټیز رول لري.